تازه خبر امریکا او برټانیه څنګه افغانستان ته تازه په زرګونو سرتیري رالیږي. امریکا او برټانیه چارواکو تازه څه اعلان کړی دی. نور جزئیات ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. السلام علیکم، ستړي مشئ. امریکا او برټانیه افغانستان ته 3600 سرتیري رالیږي. امریکایي او برټانیې چارواکو اعلان کړی چې په افغانستان کې د خپلو پاتې اتباعو د ایستلو لپاره به په موقت ډول دې هیواد ته پوځیان واستوي. د امریکا دفاع وزارت ویان جان کربي وویل په راتلونکو ساعتونو کې به 3000 امریکایي پوځیان د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر ته ورسیږي. د نوموړي په وینا د دې پوځیانو دنده دا ده چې له افغانستانه د امریکا غیر پوځي کارکوونکو او د سفارت د عملي په ایستلو کې مرسته وکړي. په ورته مهال د برټانیې حکومت هم اعلان کړی دی چې نږدې 600 برټانوي پوځیان د دې لپاره افغانستان ته رالیږي چې دلته د میشتو برټانویانو ایستلو کې مرسته وکړي. دغه برټانوي ځواکونه به د افغانستان کې د میشتو برټانویانو د دوی د افغان کارکوونکو او ژباړنو خوندي ایستلو کې برخه واخلي. بلخوا طالبانو په تازه خپره کړې اعلامیه کې ویلي دي چې د کندهار له سقوط سره د لاسته ورغلو ولایتونو شمیر 14 ولایتونو ته ورساوه. اعلامیه وایي وروستی هدف ته تر رسیدو سره خپل وړاندې تګ ته ادامه ورکوي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي. که مو دغه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.